الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين اما بعد. سوال دا دی چې شیعگانو روافضو کې څه فرق دی او د دې څونه اقسام دي، قسمونه دي. نو شیعه چې دی دا عام دی د روافضو نه، ځکه د شیعه اطلاق په هر هغه چا باندې کیږي چې هغه تعظیم د اهل بیتو کوي. په داسې تعظیم سره چې کم تعظیم دی د پاره واجب دی، د هغې نه زیات تعظیم کوي. او هر چې روافض دي نو دا هغه کسان دي چې کله زید ابن علی ابن حسین تراله چې دا د علی رضی الله عنه یو نوسیو، نو دا هغه نه تپوس کو دي د ابوبکر رضی الله عنه د عمر رضی الله عنه مبارک چې دا څنګه خلقو. نو زید ابن علی ورته د دې صفت شروع کو، فاثنى علیهما وقالهما وزیرا جدی. د دې ثنای ویل او صفات ذکر کوي، فرمایل چې دا زما د نیکه دوا معاونینو او داغه وزیرانو داغه معاونینو، یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. فرفضوه، نو دی زید ابن علی پرې خودو، د سره بیکاټو کو. زید ابن علی د دې وجه نه دی ته روافض ویل کی. نو روافض چې دی د دې عقیده ډېرې ګنده عقیده دي، کفریه عقیده دي. شهرستانی په الملل والنحل کې لیکي چې شیعگانو کې 2 فرقې دي، خدا ټول جمله چواله نو داغه مبتدعين دي، یعنی بدعاتو کې ډېر مخکې اوچت بدعاتو والا خلق دي. په دې ټولو کې اختر او خطری چې دی هغه روافض دي. روافض ډېر زیات خطری دي چې دې زمانه کې د ایران والا اصحاب الخمینی چې د خمینی کوم ملګری دي او داغه تابعدار دي، دا روافض دي. بیا ورپسې نصیریه دي چې دې زمانه سوریه او شام کې دا خلق دا ډلې ډېرې دي. او ورپسې باطنیه دي، دا په ایران کې هم دي، په هندوستان کې هم دي، په نورو ممالکو کې هم دي. او چې دې ته اسماعیلیه وي، دا 3 وانه طائفه روافض، نصیریه، باطنیه، اسماعیلیه، دا ډېر خطرناک دي او ډېر سخت دي. او دا د عقیدې نه کافر دي، عقیدوي کفري عقیدې دي، شرکی عقیدې دي. بلکې دی چې دی علما ذکر کوي چې د یهودو نصارو نه هم ډېر شریر دي د اسلام د پاره، د دې شر زیات دی. دی د مسلمانانو د پاره زړه کې شر پټ ساتلی دی، او د دې د عقیده ده چې دا مسلمانان د عامو کفارو نه، د یهودو نصارو نه او د کفارو نه موږ د پاره ډېر خطرې دي. او د مسلمانانو سره دومره بغض کوي چې دومره بغض کافرانو سره نه کوي. او دا عقیده ده چې د اهل سنت والجماعت وینه او مالونه زمونږ د پاره حلال دي. او د دې دا عقیده ده چې د دې ائمه چې کوم دي دا په غیب باندې پوهیږي او دا معصوم دي. او دی د الله نه سوا بل چا عبادت کوي او رامدد شاواز کوي، لکه یا علی یا حسین، دارنګ خپل امامانو ته आवाजونه کوي، داغي په نوم باندې ذبح کوي، نظرونه کوي. نو عقاید د دې کفریه عقاید دي. نو شیعگانو کې دا 3 ډلې چې دي، بیا دې کې چې څومره شاخونه دي د 3 ډلو کې، نو دې عقیده د کفر دي، دی باندې د کفر اطلاق کې دي، ځکه شرک او کفر فقید او نور هم ډېرې ګنده عقیدې دي. په دې کې غالیان د اسماعیلیه، نصیریه او دارنګ د روافض دا پکې غالیان دي. یو امامیه دي، اثنا عشریه والا چې ورته وایي،
دا په مبتدعينو کې د ټولو نه زیات شریر مبتدعين دي بلکې علما ذکر کوي بل هم شر اهل القبله اهل قبله کې د ټولو نه زیات شریر خلق دادي او درېمه طائفه کې مفضله ده چې صرف دومره کوي چې علي رضی الله تعالی عنہ غوړه کوي په ابوبکر او عمر رضی الله عنهما باندې او د صحابه سب نه کوي داغي مبارک یعنی کنزل او ګستاهی نه کوي دا ډله بدعتيان دي مبتدعين دي خو کافر نه دي لکه زیدیه نو دارنګي اوس د شیو کې دا اکثر روافض دي شیعاګان چې کوم دي ایران کې یا نورو ځایونو کې دا روافض دي یا اسماعیلیه دي یا نصیریه دي زیدیم پکې شته دي